و دغه سره په نور فایرینه کې چې کوم پولیس خلکو ته بیا د پولیس آن جان خرچه چې کومه وه دو په ملزم بنده وه وس په دنه بعد میشته د مرجر فایده وس میشته مالی ماشي جی د ژغ قدرمنې ستړي مشه امید لره چې روغ جوړ خوشاله وي ترریز د سویلي وزیرستان په سر شهر وونه کې د ویډیو لینک دفتر افتتاح وشوله میژو د دغه فایده په دا باندې ژغېږي او د دا همت چا وکړه دا محنت چا وکړه په دا کې د چا سټرګل دی چې دغه ویډیو لینک دفتر میشته وونه ته میلاو شه په دغه نه د مخه مو د عبدالرحمن ګنګا د میژ د ډیسټریکټ بار صدر چې کوم دی د هغه نه پوښتنه وکړله چې چونکې و تام کول روان دی وکړه پیرا شول چې د میژ فاټه مرجر شوی دی یعنی د میژ د قبایلي علاقې چې کومې دي د هغې انضمام شوی دی نو په چار دا وه چې میژ خپله ضلع وه نو میژ ته عدالت روغلی وی د دمره لیټ ویلش واجه څه 2018 نه بعد چې کله د فاټر مرجر وشه بیا میشته د فاټا مرجر سره د عدالتي جوډیشل سیستم چې کومه د هغه هم ایکسټنشن وشه ایکسټینډډ شو فاټا ته او د فاټا په مرجر کې چې کوم مین ډیفرنس و هغه هم د عدالتي نظام نور خو صرف ډیزیګنیشن موستلی چینج شول او مخکې د میج اف سی آر او رواج او یغه نه د میج نوی سیستم ته چې کوم فندامنټل رائټس دي اکسس ټو جسټس هغه میشته ملاو شو او د بدقسمتۍ نه بیا داسې شول چې د میج د ساوت وزیرستان چې کوم عدالتي نوی په 2019 کې په ټانک کې ورته اسټابلیش کړل ارجی تور باندې چې د وخت سره بیا د میج فاټ مرج ایریا ساوت وزیرستان ته چې کوم دي دته ایکسټند کوي بیا د ټانک چې کوم د میش کوټس وی هغه د میج د ساوت وزیرستان اپر او د لور نه ډېر په 200 کیلومتر ډیسټنس باندې وی نو د دارا ویج سفر د وجنه د خلک په یو پېشي باندې تقریبا چې یو کس ته د یو کس اټند کوه هیرینګ ته نو بیو په باندې 8000 روپے خرچه شولا تقریبا د یو طرفه 4 غنټه سفر وو او د 107 کې سینا کې د یو کس 40-50 هزار خرچه شولا ځکه چې کوم زمانه تونی شورټیز وی او د یند ور سره وړل پولیسو د ملزم سره تل د پولیس خرچه وه ملزم کړلا نو د یو 107 کې 140-50 هزار ته رسیدل و دغه سره په نور فایرینه کې چې کوم پولیس خلکو ته بیا د پولیس آن جان خرچه چې کوم وا دو په ملزم بنده وا یغه وجنه په اف آی آر کې سینه کو په 1 लाख نه د پوسه خرچه شولا عبدالرحمن خبرې تو صحیح واردلې چې د میژ و د سویلي وزیرستان په نومه خو پیسې ټوله ضایع شوه په ټانک کې ټوله په بله ضلع کې په بل ډسټریکټ کې ولګېدله که میژ دا وایي چې وزیرستان د ټانک یا ټاک د لوسه خروب دی نو دغه بعد نه وی وزیرستان تبا چې شه بربود شه دا د ټاک د لوسه بربود شه ځکه چې د وزیرستان ټول دفترینه پټا کی په د عبدالرحمن امیش دغه پښتنه وکړه چې لږم په دغه پوي کا چې دا ویډیو لینک دفتر بنیادی دا څه شي دی او دغه نه خلک ته څومره سہولت ملاوي شي او خلک ته څومره اسانتیاوي ملاوي شي ډیره د وزیرستان په تاریخ کې ډیره تاریخي ورځ ده او یقینا ډیره د خوشی ورځ ده د غونډ وزیرستانیونه د پوره دلته چې سره رهایشي دي ځکه چې په نن ورځ کې میشته هغه چې کوم مین ډیفرنس و په مرجر کې چې عدالتي نظام هغه میشته مقصد د میجر هانریبل چیف جسټس اس ام اتیکشا صاحب ایکسټند کو یغه میشته په وانه کې او په لدا کې ویډیو لینک فیسیلیټي پرووایډ کړلې وایي لګولې او دغه فیسیلیټي د وجنه د میج وسو انصاف دلته میشته په کور کې ملاويږي او دا انصاف ول څنګه چې په کانسټیټیوشن کې ذکر شوی دی چې سسته انصاف وي او په ډور سټه بندوي او بل خبره دا ده چې مقصد خلک ډیر ځو ته دا پښتنه کو چې د دغشي ویډیو لینک څه فائدہ ده یو خبره خدا ضروری ده چې د ویډیو لینک په کله چې افتتاح ولا انګوریشن شه پاز کې میش سره چیف جسټس دا خبره ډیر په سټرانګ الفاظ سره وویل چې د میش دا پروسس روان دی چې تاسو په ډیر لاس ټایم کې په نږدې وخت کې او ماجستریټ هندر کوي او دولت پیران نظام فنکشنل کوي خو خالي میش سٹارټ وخلی
نو وس خالته د دغه نه څه فایده دو چې وس د ټاک چې کیم دا یغ ضرورت نشو پوته چې کیم د چا کې سینا نوی کو یا زوړه کې سینا دی چې عدالت ته پیش کیږي وس ته ټانک تنسی او دولت ته پیش کېدای شي یا دغه ځینې وکیل هم پیش کېدای شي وکیلونو غونډې ان شاء الله دول ترسي او دلته پیش کیږي په دغه ځکه میج آرګومنت کی په دغه ځکه میج د کیسه گواهی هم دولت کی او چې کیم پولیس کاسونه سي مخکې پولیس کاسونه ونیول بیا ټانک ته مجستریټ ته پیش کول بیا پاک چې څوره خرچا و د ملزم نه و د پولیس خرچا و هم وس ملزمون چې کیم دی هغه د ټاک د تک ضرورت نشته دی او دولت او هغه سي دولت پیش کیږي ډي پی او صاحب پارز بنده مقصد چیف صاحب سره ول چې می سره دلته سب جیل شته دی نو مقصد د ټانک د جیل نه هم مقصد خلوشي چې کیم ملزمین یې قانون مطابق چې دی کله جیل ته سي دولت یو جیل ته بیایي نو دا ډیره د خوشی او د خبره د میش د پورا وس په دنه بعد میشته د مرجر فائدہ وس میشته مالی ماشي اخر کوم د پښتنه نه وکړه چې په دغه کې کردار چا ادا کو نن میشته د ویډیو لینک دفتر چې کوم د پونه کې جوړیږي میج لوور وزیرستان ته او اپر وزیرستان ته ونه لاده ته پرتا کې چې کوم اهم رول ادا کړی دی په دا کې د میج د پېښور های کورټ هنربل رجستر صاحب هم ډېر اهم رول ادا کړ ورسره د میج چې کوم ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج دی علي ګوهر صاحب دغه ډېر اهم رول دی او ورسره د میج سینیئر سول جج شراز طارق صاحب چې کوم دی دغه هم مقصد ډېر اهم رول دی او ورسره د میج سول جج صاحب فرکلید صاحب دغه هم ډېر اهم رول ادا کړ صوت وزیرستان ته د میج کورس روشي دغه کې د میج سره د مختلف سټیک هولډر ډېر زیات سټرګل وکړ کوشش وکړ وکیلونه خو مقصد متواتر دا کوشش کا چې د میش په عدالتي نه خپل ځلات لوټ شي دغه سره د میش سره د سیاسي اتحاد کا سونه هندر منډه تړه ولا ایون چې د میج مخکې یو سیشن جج صاحب د یو سره دغه باره کې د بقاعده میټینګ وکړ علما هم په دا کې ډېر سټرګل سره کړای دی مشرونه هم د میش سره په دا کې ډېر سټرګل وکړ لکه څنګه چې عبدالرحمن وویل چې بقاعده دلته مجستریټ یعنی پیرا چې کوم د عدالت نظام دی هغه ان شاء الله په ډېر کم وخت کې دلته روشي او بل می ډي سي ته دغه ویایي چې ته صرف د کرفیو نوټس ساين کول ته ماکښنه دلته مختلف ډپارټمنټس دي هغه ډپارټمنټس ټول ولر وغوړه د خراب حالات بنی د نه کو په ونه په ډي خان کې حالات خراب دی په ونه په ټانک کې حالات خراب دی نو په چار دغه دود چې دی ونه ته چې څومره هم د ډپارټمنټس دي هغه ځایونه ورسوي دا کمزوري ټوله د موجوده ډیپټي کمشنر دو د موجوده ډي سي دو چې دای دمره کمزوري دی چې په دې لوند چې کوم ډپارټمنټس دي کوم محکمې دي د یغه مطلب دی دا نشي کولای چې دا وزیرستان ته یې خپل ځله تروري نن بس دغه امر پرتل کې پروګرامینه کو په نور موضوع سره راغیږي اجازه تاسو